پر تاسې څه شوي دي چې د الله لپاره تاسې د هیڅ عزت په فکر کې نه یې په داسې حال کې چې هغه تاسې ډول ډول پیدا کړي یې ایا نه وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې 7 اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله او الله تاسې له ځمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړئ بیا به هغه تاسې همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي او الله ځمکه ستاسې لپاره د فرش په څیر وغوړوله تر څو چې تاسې په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ نوح وویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي دغه کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی دوی وویل خپل معبودان هیڅکله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سعا او نه یغوس یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مه پرېږدئ دوی ډېر خلک ګمراه کړي دي او ته هم دغو خلکو ته له ګمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه یوازې د خپلو ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې ننویستل شول بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه مونده او نوح وویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندګان ګمراه کړي او د دوی له ذوزات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر به وي زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټولو مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه